اوږدو دسترخوانونو او د خلکو ګڼې ګوڼې د خوست د خلکو روژه ماتی لا پسې رنګین کړی. د ګډ روژه ماتي دا پروګرام له 7 کلونو راهیسې په دې ولایت کې د روژې میاشتې په ځانګړي دود بدل شوی. د دې روژه ماتي چمتو کوونکو سږ کال ناوړه اقتصادي حالت ته په اشارې وویل چې د طالبانو پر ادارې لګېدلو بندیزونو خلک اغېزمن کړي دي. په افغانستان خلکو باندې اغیزه زیاته ده د بندیزونو له وجې خلک د ګڼو اقتصادي مشکلو سره مخ دي. نو د نړیوالې ټولنې نه هیله ده چې د افغانستان سره تعامل وکړي تر څو د افغانستان د پرمختګ په لور ګامونه واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان شاوخوا 20 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 12.2 میلیونه کسان په دغه هیواد کې کافي خواړه نه لري، طالبانو میرمنې له زده کړو او کار منع کړي دي. د خوست ځوانانو په اقتصادي وده کې د میرمنو ونډې ته په اشارې له طالبانو وغوښتل چې میرمنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. غوښتنه مو دا ده چې په اوس کې تر ټولو جدي مسله چې د ولسونو هم غوښتنه ده، د مشرانو هم غوښتنه ده، د ځوانانو هم غوښتنه ده، حتی د میاندو هم غوښتنه ده چې د اسلام په چوکاټ کې د افغانستان د اور په عاداتو په چوکاټ کې د موږ مشرانو نه هیله او غوښتنه دا ده چې د نجونو دپاره د مکاتبو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، ځکه په اوسني وخت کې څومره چې ځوانانو ته پکار ده، څومره چې مشرانو ته پکار ده، نیمایي برخه د ټولنې خویندې جوړوي، ترڅو خویندې په خپله برخه کې خپلو خویندو ته خدمت وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام هم افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب ته په غبرګون کې ټولنیزو پخلنځایونو ته پراختیا ورکوي. دا پخلنځي ښځې اداره کوي او د بېوزلو خلکو د تغذیې په موخه جوړ شوي دي. په دې ډول میرمنو هم د عاید یوه سرچینه موندلې ده.